په دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې یو ځل بیا افغانستان ایرلینډ لوبډلې ته په زړه پورې شکست ورکړو. د لوبې په چای ټاس افغانستان لوبډلې وګټه او د توپوهنې پریکړه یې وکړه چې د افغانستان لخوا په ټاکلي شل اورونو کې څلور لوبغاړي په سوځېدو سره ایرلینډ لوبډلې ته د 103 منډو ستر هدف کېښود چې د ډلې عزت الله زازي 23، رحمان الله ګربز 15 او لوبډلمشر اظهر افغان به بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړه او تر ټولو زیات یې 49 منډې وکړې. محمد نبی هم د اصغر سره ښه پارټنرشپ وکړه او 20 منډې جوړې کړې. نجیب زدران 14 ناسوځېدلي او ګلبدین بیا 14 ناسوځېدلي منډې وکړې. په جواب کې ایرلینډ لوبډلې ونه شو کړی چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او په شل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 163 منډې جوړې کړې. د ایرلینډ لخوا تر ټولو زیاتې منډې لوبډلمشر بالبرین وکړې چې 15 توپونو باندې 40 منډې ترسره کړې. د افغانستان لخوا تر ټولو زیاتې وکټې مجیب الرحمن واغستې چې په 4 اورونو کې د 38 منډو په ورکولو سره یې 3 وکټې ترلاسه کړې. شاپور زدران، ګلبدین او راشد بیا یو وکټه واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ وروستۍ او دریمه نړیواله شل اوریزه لوبه به سبا نه بل سبا د سې شنبې په ورځ د افغانستان په وخت 1 بجه ترسره شي. نو دا زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک د نورو دغسې خسته راپورونو دپاره او د کرکټ د معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل سره هرومرو سبسکرایب کړئ.